که څه هم د نورو ولایتونو په څیر پکتیکا تفریحي پارکونه نه لري، خو د ډیری سیمو طبیعي جوړښت یې د دې جوګه دی چې خلک یې په ورتګ سره د سکون ساه اخلي او د ژوند د خوښۍ شیبې پکې تیروي. پکتیکاوال وایي سږکال د ښه امنیت له برکته خلک پرجوشه د اخترونو خوښۍ لمانځي او د بم او بمبار ویره نه لري. تیر شله کلو کې تر اوسه داسې اختر نه راغلی چې داسې امن کې بیخي د امن فضا قراره ده. خلک ډېر خوشحاله دي، میله ځایونو خلک تفریح ځایونو ته ځي، میلې کوي. ښه کال خو اختر ډېر په خوند او په مزو کې د هر څوک خوشحاله دي، ځکه هرې خواته امن او امنیت ده. نه د جنګ ویره شته، نه د ماین شته، نه بل داسې کوم خطر شته چې خلک تېر وډار شي، نه په کورو کې غمونه شته، نه په منطقه کې غمونه شته. دا خلک په پکتیکا کې د امنیتي برخې له مسؤلینو خوښ دي او د خپلې همکارۍ ډاډ ورکوي. دوی غوښتنه لري چې په هیواد کې د امنیت د تل لپاره همداسې برقرار وساتل شي. موږ د امنیتي ځواکونو ته دا پیغام ده چې نور هم دا امنیت دی دغه شي لکه دا اوس چې دا دغه شي تر اخره برقراره وساتي. دلته زیات خلک راغلي دي، ټولو باندې دغه چې یوه خوشحالي خوره ده، ځکه چې اوس امنیت ته د یوه ولایت نه بل ولایت ته په اسانه سره رسېدګي کېږي. دا چې نامني په افغانستان کې یوه لویه ستونزه وه، د اسلامي امارت په راتګ سره یا د ستونزه حل شوې او خلک نه یوازې پکتیکا ته بلکې د هیواد ټولو سیمو ته بې له کومې ویرې تګ راتګ کولی شي.